سلامونه ملګرو، زه یم وقار او زما له طرفه ټولو اورېدونکو ته ډېر ډېر هرکلی. امید دی ښه به یې، خوشحاله به یې او روغ جوړ به یې. زه نن داسې فري وم نو ما یو آرټیکل ریډ کوو او ما وی چې هغه خبرې زه نن ستاسو سره شیر کوم. آرټیکل د دې متعلق و چې مطلب بعضې ټایم موږ په لایف کې ډېر خلک ریجکټ کوو. موږ وایو یار دې سړي سره تعلق مه ساته، دې سره خبرې مه کوه، دا اوایډ کا. هغه که په فیملی کې که د فیملی نه بهر وي که فرینډ وي نو داسې موږ کوو. اوس د هر یو شیز شاته ډېرې د یو کس مجبوریانې یا څه یي خو هغه موږ ته نه ښکاري. موږ بس په یو ډېر شارټ نوټس باندې بس خلک ریجکټ کوو. موږ وایو یار بس ته ختم، ستا سره تعلق ختم. نو هغه آرټیکل ما ریډ کوو، په هغې کې هغه رایټر وایي چې زما یو فرینډ و او هغه کراچۍ کې اوسېدو. نو زه په دې خپل لایف کې مصروف یم. نو بعضې ټایم ما ته داسې ټایم نه میلاویږي چې زه وګرځم، ټراولینګ وکړم. نو ما ته هغه فرینډ وایي چې راشه کراچۍ ته چکر راولګوه، ګپ شپ به ولګوو، ښه ټایم به تېر کړو، وبه ګرځو، مایند به دې فرېش شي. نو ما ورته وایي چې زه ټیک ده، زه ګورم ما سره که 2-3 ورځو کې چېرته داسې موقع میلاو شي نو زه به درځم. لږ د خبرې هغه دي خو بور کېږي مه، بس صرف لږ واورئ که نه. نو منځ کې زه هم لږ مصروفه شوم. خیر خو فاینلي یو هفته بعد ما بس ډیسایډ کړو، بس ما ته ټایم میلاو شو. ما خپل بیگ میک پیک کو، د ټرین ټکټ ما واغوستو وی د وینټر د یخنیانو د ورځې وې. بس زه ټرین ټکټ او فیملی مې پرېښود او بس بیگ او روان شوم د فرینډ سره. هغه مې هم داسې انفارم نه کوم، وایي زه به یو سرپرایز وزټ وکړم، هلته به ویم چې زه رالمه. فاینلي وایي زه روان شوم، سفر و د ټرین او زه د هغه فرینډ خواله ورسېدم. نو کله چې زه د فرینډ خواله لاړم او د هغې کور تر ما ناک وکړو او هغه چې کله زه به ګیټ ریسیو کړم نو هغه چې زه مو ولیدم نو خوشحاله نه و. ما ته مې ډېر عجیبه فیل شو چې یاره دومره غټ سفر ما وکړو، بیا د دې فرینډ دپاره دا ولې پکار چې دا ما ته خوشحاله شوی وی. خو بس خیر زه لاړم د هغې کور کې، ما ته بس بیگ میگ ما ځان سره ویوړو، د هغې په کېناستم د هغې سره ګیسټ روم کې. نو زما د فرینډ ما نه تپوس وکړو چې ښه ته په څه سلسله کې راغلی. ما ته بیا هم ډېر عجیبه فیل شو چې یاره زه دومره غټ سفر ما وکړو، د خپل دې فرینډ خواله راغلی یم او دا ما نه داسې کوېشن کوي چې په څه سلسله کې راغلی. خیر په دغه ټایم کې وی دې کور کې وی چې یاره سره د چای مې ورله تیار کړو داسې. نو کم ټایم کې چې هغې لږ ټایم تېر شو، هغه چای ما له راغی. نو بیا یې ما ته وایي چې ښه ته به پاتې کېږې چېرته، سټی به دې چېرته یې. نو په دې خبره زه ډېر خفه شوم چې یاره ده دې ما نه څنګه کوېشن وکړو. بس وایي ما هغه چای وڅښو، بیګ میګ ما واپس راواغستو، فرینډ نه ما اجازت واغستو، زه واپس رالم. د هغې دغه ځای نه خفه و. ما وایي چې دې سره بیا زه چېرته نه میلاوېږم. فرینډ ریجکټ شو او مطلب ما وایي د هغې کانټیکټ نمبر، د هغې څونه فون نمبرز وغیره ډیلیټ کړو. 2-3-4 years and 5 years په دې کې تېر شو چې دغه فرینډ بیا ما کانټیکټ نه کړو. ایون ما ته ریزن هم تپوس ونه کړو چې ته زما سره داسې تعلق ختم شو یا داسې. وایي 4 years بعد د ما د هغه فرینډ سره په یو کانفرنس کې ملاقات وشو. اوس راځو ریل سټوري ته. 4 years بعد هغه ما سره کانفرنس کې میلاو شو. نو زه ورسره نه میلاوېدم، ما ایوایډ کوو، خو هغې زه په زور یو روم ته موږ رالو، موږ کېناستو. ما ته وایي چې تا زما سره 4 years پورې یا 5 years پورې خبرې ختمې کړې، تا ته پته شي چې کوم ورځ ته زموږ کره راغلی وې څنګه چلو. ما وایي چې نه ما ته اوس آیډیا نشته. وایي چې ته کوم ورځ باندې رالې زموږ کور ته او تا ناک وکړو، د هغې نه 5 منټ مخکې زما زوی الکټریک شاک و، زما صرف وایي دغه یو زوی و او هغه په هغه د سپاټ مړ شو. په دغه ټایم کې تا بل وکړو، زه رالم ګیټ له چې ما ګیټ ته وکته ته ولاړ وې. ما ته ډېر عجیبه فیل شو چې زما هغه ملګری چې دا په کلونو کې دې ته یو چوټي میلاویږي
او دا زما خواله راځي. څنګه زه نن غواړم چې دا د 3-4 ورځې زما سره دلته په تکلیف کې یا په غم کې تېرې کړي، وایي دا ما نه غوښته. ما وایي چې زه تا په څه طریقه خفه کړم او ته لاړ شې او ته چېرته دا ورځ انجوی کړې. نو په هغه ټایم کې ما ریلایز کړه چې یاره زما یو فرینډ یو ملګری یا په فیملی کې څوک هغه ستا لپاره یو بل انګل سره یو سوچ کوي، خو موږ هغه نیګیټیو سینس خفګان او دې څیزونو کې هغه د لانګ ټرمز او هغه ریلیشنز ختم کړو. ما ته ایون دا مو وایي چې په کم ټایم کې ستا لپاره موږ په کور کې کم کوکینګ کړی، کم چای هم پخ کړی، دا ټول نه مشکل ترین کوکینګ و زموږ په کور کې. لکه چې زما مور هم ژړل، زما پلار هم ژړل، ایون زما وایف هم ژړل، ستا لپاره موږ دغه چای تیار کړی. نو د کمپلیټ آرټیکل هم د دې څیز متعلق و چې چېرته هم خپل ریلیشنز تعلق کسي په دې خبرو باندې مه ختموئ. د هر څیز شاته ډېرې خبره ډېره اوږده شوه، خو بس ما وی زه دا به زه د دې ملګرو سره شیر کړم او اوس سره یو څو لاینز دي، نیو خو نشته، زاړه دي او ویورئ. وایي داسې نه وه چې په لار کې بلا نه وه او په زړه کې بوږنونکې سودا نه وه. داسې نه وه چې زه ومه او ته نه وې، داسې وه چې یو صحرا وه بیابانو پکې ورک وو د خوبونو منزلونه. داسې وه چې نیمه ځمکه نیمه اسمانو او د ستورو نه هېر شوي مدارونه. داسې وه چې تنهایي وه، لار اوږده وه، د ساګانو جواري وه، تلوسه وه. داسې نه وه چې سینه مې غلبیل نه وه او په لاسو د دلبر کې نیزه نه وه. او غني خان لیکي وایي ته د نور سمندرونه، زه د خاورې او زره، او دا زما او ستا به څنګه شي دوستي او یارانه. وایي موټي خاورې نه جوړ شوی، موټي خاورې به جوړېږم، زه دې ولې جوړولم، څه حاجت و د دې څه. یا مې سم د زړګي یار کړه، زه به ځان درنه قربان کړم، او یا دې ټکي تش ژوندون لدې بل خر ولټوه. ډېره مننه ملګرو، خبرې لږې اوږدې شوې او بس دا یو آرټیکل و ما ریډ کوو. نو ما وی ځه اردو کې ما ریډ کو، خو ما تاسو ته په پښتو کې داسې یو ټرانسلیټ کو. یقینا چې بور کړي به نه وي، خوند به مې ترې اخیستی. او خپل فیډبیک، خپلې خبرې ما سره په کمنټ سیکشن کې بیا وکړئ. ډېره مننه. تھینک یو سو مچ.